د امریکا ولسمشر جو بایدن له نوي حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره څه غوښتي او په اړه یې طالب چارواکو څه ویلي، بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. بایدن له نوي افغان حکومت د یو بندي امریکایي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان نوی حکومت که د رسمیت پیژندلو ارمان لري نو باید مارک پریچر آزاد کړي، ځکه دا مسئله د مذاکرې وړ نه ده. بایدن وایي هغه یو متقاعد امریکایي وګړی دی چې په تیرو 10 کلونو کې د افغانانو ته خدمت وړاندې کړي دي. د په وینا طالبان حق نه لري چې بې ګناه او ملکي وګړي برمته کړي. امریکایي حکومت وایي چې مارک په 2020 کال کې په افغانستان کې تښتول شوی دی او له طالبانو سره بندي دی. هغه د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو مسئله هم د دې کس له خوشي کولو سره تړلې ده. بلخوا بایدن امریکایي وګړو ته ډاډ ورکړی چې د دوی خپلوان او دوستان که په هر هیواد کې بندي او برمته وي د خلاصون لپاره هڅې کیږي. امریکا ویلي چې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته یې په ایستلو کډوالو کې تر 10,000 ډېر افغانانو د دایمي استوګنې شرایط نه دي پوره کړي. راپورونه وایي چې په تېرو شاوخوا 5 میاشتو کې د امریکا متحده ایالتونو ته له تللو افغانانو 4,433 تنه په هیات هیواد کې د دایمي استوګنې پر شرایطو برابر نه دي پیژندل شوي. دوی په ښکاره دا نه دي ویلي چې یاد افغانان به بیرته افغانستان ته استول کیږي او که څنګه، خو یو شمېر سرچینو ویلي چې امریکا ممکن هغه کسان بیرته خپل هیواد ته ولېږي په یاد هیواد کې د اوسېدو شرایط نه دي پوره کړي. د ونې وړ ده چې طالبانو واک ته د رسېدو وروسته امریکا 1,50,000 ډېر افغانان له هیواده وایستل چې یو شمېر یې مخامخ امریکا ته او ځینې نور بیا په دریمو هیوادو په کمپونو کې پراته دي. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.